د مکې کافرو د حضور پاک د مقابلې دپاره یو خبره سوچ کړه. وی یاره داسې کار کو، یو 2 کسه لیږو مدینې ته، د مدینې د یهودیانو نه معلومات کو که رښتونې پیغمبري سره ورسره جګړې کو. د مدینې یهود د کتاب خاوندان دي، هغوی ته پته ده هلته به ولیږي. نو دا عقبه ولیږه، دا سپېره بدبخت عقبه ابن ابي معاید او یو بل کافر نضر ابن حارس، دا 2 کسه یې ولیږل. وی تاسو لاړ شئ او د مدینې د یهودیانو نه تپوس وکړئ چې مونږ یو هلک د پیغمبرۍ دعوه کړې ده، دا شکل، دا صفت او دا خبرې کوي چې هغوی څه وایي. دې دواړه لاړل مدینې ته. په مدینه کې یهودیان اوسېدل، هغوی نه تپوس وکړي. هغوی ورته ویې د 3 خبرو تپوس ته وکړئ، که دا جواب یې ټیک درکړه دی به رښتونی پیغمبر یې. ځکه مونږ کتابونو کې د آخرې زمانې د پیغمبر د دنیا د راتلو چې کومه موده ده نو هغه همدا ده. ممکن ده چې د آخرې زمانې پیغمبر راشي، خو هغه دا 3 خبرې بې د پیغمبر نه بل چاته نه دي معلوم. نو که جواب یې درکړه ټیک او صحیح ده، که درې نه کړه نو دی به دروغجن پیغمبر. هغوی چې رالل میټنګ یې راوغوښته، وی دغه رنګې د مدینې یهودیانو 3 سوالونه مونږ ته کړي، هغه 3 سوالات مونږ د نه کوو، که جواب یې راکړه دی به رښتونی پیغمبري، که یې را نه کړه دروغجن دی. 3 سوالاتو کې یو سوال ده چې تاسو دنه تپوس وکئ چې یو څو هلکان چې هغوی د خپل ښار نه تښتېدلي دي او ورک شوي دي، د هغې هلکانو معلومات راکړه چې دا څوک او دا ولې لاړل، دا کوم ځای ورک شو، د دې واقع ذکر کړه چاته چې اصحاب کهف وایي. دویم یو سړی چې د مشرق نه مغربه پورې په دې علاقه ګرځېدلی دی، دا به څوک وي، دا معلومات ته وایي، دا هم ناشنا ده او دا لومبی هم ناشنا ده. او دریم د روح تپوس ته وکړئ چې روح څه ته وایي. دې ویې ډېره ښه ده. کېناستل نبي کریم صلی الله علیه وسلم، وی مونږ له د 3 سوالاتو جواب را، که دا دې راکړه مونږ به ومنو چې ټیک وی، او که دا دې را نه کړه بیا به ته دروغجن پیغمبر. نبی علیه السلام ورته ستار نه به جواب درکړه، ځکه زما جواب خو رضانه نه جوړو، نه خو ما سره څه خط کتاب ته چې هغې ته ګورم. پیغمبر علیه السلام په امي و، نه په خط کتاب خو نه پوهېدل. نو زه به د وحی انتظار وکړم، الله نه به وغواړم ماله به الله جواب راکړي، نو سار به دله جواب درکړم. اتفاق ته ګوره، حکمتونه پکې وي د الله پارچې کې حکمت وي. د نبی علیه السلام انشاءالله لفظ هیر شو، دی ونه وی چې سار له به جواب درکړم انشاءالله، دا انشاءالله ونه وی چې وی نه وی وی الله خفه شو، جواب لیټ شو. دوی سار له رالل، نبي هم ما ته لا اطلاع نه ده راغلې، رښتیا خبرې کوم دروغ نه. بله ورځ مو رانله 15 ورځې وحی لیټ شو. حضور پاک هم پریشانه دی، صحابه هم پریشانه دي، او د مکې کافران شپیلي وایي او لوبې کوي او ټپار کوي چې اوس به پته ولګي. 15 ورځې پس وحی راغی، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. ولې چې یو کار وی سار له به کوم انشاءالله به ورسره خامخا په دې زه خفه دا به نه وی چې دا به زه جواب در کوم، چې خدای وغواړي زه به جواب در کوم. نو بیا دا 3 واړه جوابونه وله ورکړل. د روح جواب مو شو، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. او د هرې پیغمبر واقعا بیان شوه، چې د هرې سړي واقعا بیان شوه چې کوم د مشرق نه مغربه پورې سفر کړی دی، سکندر ذوالقرنین. او دریم د دې صورت سره چې کوم تعلق دی، هغه هلکان چې هغوی د خپل ښار نه وتي او څه شو، نو د هغوی واقعا بیان شو. په دې صورت کې رب العالمین هغه واقع ذکر کړي، او زه بیا درته مختصرا ووایم. دا یو زمانه کې د حضرت اختلاف پکې شته. ګورئ قرآن شریف تاریخي قصې ګورئ نه ذکر کوي، په دې ځان پوه کړي. صرف یو واقعه قرآن شریف تفصیلي ذکر کړې ده چې هغه د حضرت یوسف علیه السلام واقعه ده، او باقي تفصیلي نه ذکر کوي. یو حصه یو ځای ذکر کړي، بله حصه بل ځای ذکر کړي، مخکې حصه وروستو ذکر کړي، وروستو حصه مخکې ذکر کړي، چې څوک دا ونه وایي چې قرآن شریف د قصو کتاب دی.
دا واقعات صرف دې دپاره ذکر کوي قرآن شریف کې الله وایي د عبرت دپاره واقعه دې له ځکه چې اوس یو عالم واقع ذکر کړي دې دپاره ذکر کړي چې خلک د واقع نه خلک ډېر زر عبرت اخلي واقع ته خلک پوره توجه هم ورکوي هسې عامو خبرو ته څوک توجه نه ورکوي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په دې صورت کې الله د هغې اصحاب کهفو هغه ذکر کړی دی او هغه واقع هم داسې ذکر کړی دی چې تفصیلي نه ده بیا علماو پکې څه خبرې اترې کړې دي دا خلک دا وڅوک دا کم ځای پیدا شوي دي او دا اصحاب کهف دا بیا کم خواته دي او کم ځای کې رک شوي دي او د دې مقصد څو دا یو واقع ده نورونو د عیسی علیه السلام نه پس ګور اختلاف پکې شته د عیسی علیه السلام نه پس 2,500 کاله پس دا هلکان په یو وطن کې په یو ځای کې پیدا شوي کم بادشاه چې په هغه علاقه کې و د هغې بادشاه نوم دقیانوس و دقیانوس بادشاه و د هغې بادشاه په زمانه کې دا هلکان پیدا شوي او دا هلکان شهزادګان ده چې د مختلفو علاقو د ګورنرانو بچي و د وزیرانو بچي و او دا هلکان ډېر په ناز و نعمت کې لوی شوي ځکه د بادشاه زوی چې لویږي هغه خو نه کار کړي نه قصب کړي نه لاسونو کې د کار سره بلی دي نه خپې د کار سره بلی دي وجودونه نازکي نازک مزاج هلکان او د خپلې وزیر یا د ګورنر د دغې خلکو بچي و زو زمانه د دقیانوس وه او د عیسی علیه السلام نه 2,500 کاله پس دا واقعه وه دقیانوس بادشاه دی مشرک بادشاه دی او کوم خار سره چې د دوی تعلق او کوم علاقه د هغې نوم افسوس و افسوس په سین سره مخکې سین دی وروسته سین بادشاه مشرک و شرک پیکو او بادشاه ته به خلکو سجدې لګولې کوم سړی چې به دربار ته راغی د لومبې به یې بادشاه ته سجده ولګول او بوتان یې جوړ کړي غټ غټ بوتان په چوکونو کې بوتان لګولي غټو غټو شاهراګانو کې جوړ لګولي او په خپلو محلاتو کې لګولي بوتان او ځای په ځای بوتان خواره کړي او کورونو کې حجرو کې خلکو سره بوتانو د دغه بوتانو سجدې به یې کول عبادت به یې کو یو میلې له به دوی تل په کال کې هغه میله کې به دا دنیا خلک شریکېدل هغې کې به نیزهبازي کېده بادشاه په خپل تخت باندې ناست و نیزهبازي به کېده او چا به په دې میلو کې خپلې لوبې ټوکې کوي لکه که ستاسو خیالي نو اوس هم په دې چترال کې یو میله لګي اکثر صدر پاکستان هم ولري پولو ورته وایي که څه ورته وایي پولو ګراونډ او په دې اسونو باندې هغه خپل کرتبونه کوي او د دنیا خلک هغه تماشې او هغه میلې لري یا مثلا په 23 مارچ باندې او یا مثلا په دې بعضې 14 اګست باندې چې دا فوجي میلې لګي او د ټینکونو د دې مظاهرې پکې خلک تماشې لري دقه رنګې به دې بادشاه یو میله لګېدل هغې کې به هغه فوجي تربیتونه هم کېدل د هغه زمانې چې څه فوجي تربیتونو اسونه به هم پکې خلکو زغلول بادشاه به وزیران به او دا دنیا به راغونډه وه دقسې یو میله لګېدلې ده بادشاه دی دقیانوس وزیران دي لګیا دي خلک خپل کرتبونه کوي بوتان لګېدلي دي بوتانو ته سجدې م کېږي بادشاه ناستې تخت لګېدلی دی اتفاق ته ګوره چېرته د یو اونې نه یا د یو چت نه یو پیشو را ټوپ کړی پیشو چې څنګه را ټوپ کړي پیشو د بادشاه د خوا سره پرېوت خو دې بادشاه دام دعوه کړې وه چې ګوره یو خدای زمې به د خدایه دعوې م کړې ده او خلکو له خپل بوتان هم ورکړي دي خپلې ډانچې چې دا په کور کې کېدی او زما دې بوتانو ته سجدې لګوي چې څنګه پیشو را پروتې ده او پیشو ټس کړی دی نو چې د بره نه یو شی را پرېږدي نو خلک خامخا ویرېږي چې څنګه را پرېوت بادشاه فورن ټوپ کړلی او غوبل شو چې دا څه چل وی کله یو خوا منډه وی کله بل خوا منډه وی ملګرو لاس نه ونیو چې صاحب څه خبره نشته پیشو د بره نه را پرېوت دې هلکانو په اړه کې سوچ وکړو چې که دا خدای وی نو دا دومره یره به پرې نه راتله په خدای خو یره نه راځي د خو دومره یره و د واغېشته زه به دې تعبیر وکړم کتابونو کې نشته زه به ده وګورم چې که پرتوګ یې چوکت نو ممکن ده چې ټول به لړی دي فرعون سره هم دا چل شوی فرعون ته چې کله موسی علیه السلام مار پرېښوده که نه نو دومره دستونه یې کړي
چې ټول پرتوګ او غار سي میدان یې ټول لړلی. نو خدای العیاذ بالله د چې دا خبرې مې رایادې شي زه ډېر خوشحاله شم. دیم شکر دی چې موږ د هغې ذات عبادت کوو چې هغه له نه یره شته، نه پلیتي شته او نه پکې خراب صفت شته. شکر دی د خشته او ښکلو صفتونو مالک او زموږ خالق او مالک. نه لکانو سوچ وکړه چې داسې خدای دی یو پیشو ټس سره دومره یوره یری چې کرسی نه ټوپونه ووات، تخت نه ټوپونه ووات او خلکو رونیوه. خدای خو داسې نشي کېدی. خو بادشاه دومره زورور دی، پولیس فوج ورسره دومره دی چې څوک غږ نشي کولی. نو یو هلک دی شهزادګانو کې پاسېد، یو غاړه کې کېناست او په دې سوچ کې پرېوته چې دا موږ په کومو کندو کې پراته یو. دا خو خدای نه دی، دا اسمان چا پیدا کړی دی، د پلار چا پیدا کړی دی، د نیکه چا پیدا کړی دی. انقلاب راغی په ذهن کې. یاد وساتئ ورونو، خدای پاک زموږ دا دین او د اسلام دا فطري دین دی، فطري دین فطرت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی ما من مولود الا یولد علی الفطرت. یو ماشوم داسې نشته چې هغه فطرت اسلامي باندې نه پیدا. د هر چا په زړه کې خدای ایمان او اسلام اچولی دی. خو دا خو موږ د پلار مور عبادت ته وګورو نو هغه فطري طور اسلام ته راشو. یهودیان د خپل مور پلار عبادت خانو ته ګوري او د هغوی عبادتونو اخوی رمایل شي. عیسایان د خپل پلار مور عبادت ته ګوري یا خپلو سکولونو کې مدرسو کې سبق وایي اخوا مایل شي. که یو انسان په داسې ځای کې لوی شو چې د یو مذهب هم نه لیدلی، نه اسلام نه عیسایت نه یهودیت، دی به مسلمان لویږي. په دې اطرافو کې د خدای د قدرت او د وحدانیت نښې دي. وفي انفسکم افلا تبصرون، د انسان په دې وجود کې داسې نښې داسې نښانې دي که دی ورته سوچ وکړي دی به دا ومني چې دا ما دا وجود په خپله نه دی پیدا، دی له یو پیدا کوونکي شته. دی لږ زړه کې انقلاب راغی، پوه شو چې خدای خو دی نه دی بل ذات دی. داسې یو ذات دی چې د اسمانونه او د ځمکې او د کائنات پیدا کړي او دا ستوري پیدا کړي دي. دا هر څه خود به خود نه پیدا کېږي او دا خدای سره شریک نشته. بله لک راغی ام لاړه هغه سره کېناست، بله لک راغی، بله لک راغی. دا یو څو هلکان، اته، نهه، لس، یولس، هر څومره چې دي دا هلکان شهزادګان ښکلي نوجوانان رالل یو بل سره کېناستل او په دې سوچ کې دي زړه کې یو انقلاب پروت دی چې ناست دي دا یو د بل نه تپوس کوي هلکه هغه میله دې پرېښوده ته څنګه دلته راغلی؟ بل وایي نو ته څنګه راغلی؟ ابلو ته څنګه راغلی؟ هلته میله ده، لوبې دي، منډې دي، ترړې دي او جادوګران لګیا دي، جادو کرتبونه کوي او قسم قسم نخرې کېږي. یو وایي چې زه خو به ال ویم خو که زما خبره پټه ساتئ. ال وعده کوئ وی بلکل مونږ به پټه وساتو. وایه وی زما زړه کې خو دا رالل چې دا دقیانوس خدای نه دی. الله واحد لا شریک وحده لا شریک له، یو ذات دی چې د دې ټولو کائناتو مالک دی. او لکه مې دا راغلی چې دا بوتان خو موږ په خپلو لاسو تراچل او جوړ کړل، دې ته موږ عبادت کوو. نو زه خو په دې سوچ کې شوم درازان نه شوم. ابلوی قسم دې زما هم دا سوچ دی، ابلوی قسم دې زما هم دا سوچ دی، ابلوی قسم دې زما هم دا سوچ دی. خالقه به ټیک ته زموږ دا سوچ دی. اوس دا سوچ مخلوق ته رسول غواړي. خو ګورې خفیه طریقې سره دې نه به څوک خبره ونه. ولې که بادشاه خبر شو سرکاری مذهب بت پرستی ده، که بادشاه خبر شو یا زموږ پلانان خبر شو یا مشران خبر شو سزا به راله راځي. پټ پټ به داسې دا شیخ وره اوسه مشوره سلا به کوو خو خبره پټه کم دی پاتې کېږي. بادشاه ته اطلاع ورسېږي چې دغه رنګې یو څو هلکان دي چې خو ستا سرکاري مذهب نه مني او نه تا ته خدای وایي، هغې خو بل خدای مني. بادشاه فوراً دوی ځان ته ودرول او راوستل. چې راوستل دربار کې حاضر کړ. بادشاه ته تپوس وکړ تاسو متعلق څه خبرې رسېدلې دي، څه مسله ده؟ نو حق نه پټېږي. فوراً د دوی د خولې نه ووتل. قرآن شریف کې په دې صورت کې رب العالمین رستو فرمایي، الله تعالی رستو په خپله په دې کې ذکر کوي، په خپله فرمایي څه وایي؟ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. رب زمون رب د اسمانونو د ځمکې دی. لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. د الله نه ما سوا بل خدای نه منو او که بل خدای مو د الله نه علاوه ومنو خو دا خو مونږ ډېره خطرناکه او د جرم خبره کړي. او دا خبره خو درست